سلامونه او احترامات. قدرمنو د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې یو ځل بیا په پېښور کې تاسو ته نیغ په نیغه افسر افغان حاضر یم. قدرمنو ما د دې ښار په تړقېدلو غرمو کار کړی دی. ما د دې ښار په تړقېدلو غرمو کار کړی دی. ما د دې ښار هره حجره کې یکزار کړی دی. ما د دې ښار په هر تیاره فکر گزار کړی دی. ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی. د ګلونو د یو کارکوونکي سره دا وخت ملاو شوم. دوه څلور خبرې مې ورسره وکړې، ګلونه مې ولیده، د دې ځوان حال احوال پوښتو. د ګلونو کاروبار په ګل ګل پېښور کې څنګه دی؟ هغه پېښور چې یو موده د ډز د بم د غوبل کاروبار و پکې، نن هغه په څه حال کې دی؟ په بیکګراونډ کې به د اواز اورئ، بیا هم څه چغې سورې دي. پېښور که یو طرف ته د امن ټاټوبی او داسې ورځې هم لیدلې دي چې دلته به روزانه دماکه وه. دغه ځوان پښتو ورور جان السلام علیکم. ته څنګه یې زړګیا؟ ښه ټیک ټاک خوشحاله؟ کارونه خو ډېر شي او زړګیا، نو تا پکې د ګل دې کاروبار ته څنګه لاس واچو؟ یاره جي دا زما د پلار نیکه کاروبار دی او چې دې کې زه چې پیدا شوم نو زموږ د ګلونو کاروبار و. واه واه، یعنې تا سترګې په دې کې وغړولې چې د ګلونو کاروبار. دا ګلونه د چېرته نه راوړئ؟ دا ګلونه چې دي دې کې دا سره دي، بیا دا سپین دي؟ یاره جي دې کې دا څه چې دي دا موږ خپل کارو. ښه، دا تاسو خپل او دا څه چې کوم دي دا د مختلفو دیهاتو نه راځي. ښه، د کلو نه راځي. دا راته ووایي چې د دې عمر څومره یې چې دا تاسو کله راوړئ که نه څو وخت کې دا مړاوي کېږي؟ یاره جي د دې درې څلور ورځې عمر وي. درې څلور ورځې چې موږ یې حفاظت کوو نو درې څلور ورځې عمر وي. او ستاسو پکې رزق روزي ښه ټیک ټاک روانه ده؟ الحمدلله، شکر دی. درې څلور ورځې بعد دا به زاړه شي لکه مړاوي شي، بیا د کار نه؟ او جي بس بیا زاړه شي. بیا دا څه څه کې په کار راځي زړګیا؟ دا ګلونه شو، بیا دا شو، دا چې د ګلدستو کې هم په کار راځي او دا غټ خلک هم وړي او دا چې دی لکه مختلفو دغه کې ډالۍ ټپالۍ کې څوک چاله ورکوي یا لوی کانفرنسي خلک په میز ځان ته کېږي، دا ګاډي په ډوکریټ کوي. زړګیا دا راته ووایه لکه د پېښور خو ډېرې بدې ورځې هم لیدلې دي، اوس هم څه د دوړو مړو ډک دی، دغه بي آر ټي روانه ده. په پېښور کې د ګلونو کاروبار لکه دا سوچ او دا خیال دې څنګه راغی؟ یا بیا هغه خلک چې د ډز او د غوبل او د بم کاروبار کوي هغو ته به ستا پیغام څه د ګلونو د کارکوونکي په حیث؟ یاره هغوی ته خو زما دا پیغام دی چې لکه دا پېښور چې دی دا د ډزو او د دغه دپاره نه دی که نه. لکه مونږ یو غریبانان خلک یو، مونږ د ګلونو کار کوو، مونږ د ګلونو دپاره لکه دومره خواري کوو دغه کوو او دا دومره غټ خلک دي، دومره غټ لکه دغه دی د دي او دی د دومره ډزو او د دې بمونو د دغه کوي. زمونږ خو دی ته لکه دا خواست دی چې دا د ګلونو ښار دی که نه. دې کې پکار دی چې ځای په ځای مونږ یو بل سره مینه محبت وکړو، ګلونه وکرو، مونږ د خپل ملک ښایسته کړو. د ډز او د غوبل کاروبار نه کوو. سمه ده سمه ده. قدرمنو د ده د دې خبرو سره ډېر خوشحاله هم شوم او مې صاحب د ګلونو سره که ته داسې دا شاټ راوالې چې دا خبره هم د ګلونو سره ختمه کړمه. د ګل یو کارکوونکی دی، پته نه لګي چې د ده به څومره تعلیم یې څومره زده کړې به یې کړې، خو دا پیغام یې ډېر زیات زورور دی چې ای ایټم بم طاقت لرونکو خلکو زموږ په کلي کې شر مه جوړوئ، دنیا زموږ یو شریک کلی دی. د ګل کارکوونکی چې 200 روپۍ ځان له د شپې ګټي، هغه د نړۍ لویو لویو قوتونو ته، لویو لویو مخونو ته دا پیغام ورکوي چې د ګل کاروبار کې به پیسې لګي، خو په دې کې ژوند دی، په دې کې د انساني تکریم سوال دی، په دې کې د انسان بقا ده. د ډز او د بم په کاروبار کې دا ډېر خونړی کاروبار دی، دا د انسان ژوند خوري. راځئ چې د ګلونو د کارکوونکي نه د ګل کاروبار زده کړو. سټیزن جرنالیزم په دغه ځای باندې پای ته رسي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.